سلام ګران لیدونکو د دې ساعت خبرې ټولګي ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه زه مینه افغان یم. په سر کې تازه خبر دا ده چې د کندهار سپین بولدک کې یو ځل بیا د طالبانو او پاکستاني پوځ سخته جګړه پیل شوې ده. سرچینې وایي چې طالب ځواکونو غوښتل چې د سپین بولدک د شیرو اوبو سیمه کې پوسته جوړه کړي، خو د پاکستاني ځواکونو لخوا ورباندې ډزې شوي چې همدې سره سخته جګړه پیل شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د دواړو لورو ترمنځ درنې وسلې هم کارول کېږي. د کندهار څخه یو شمېر طالب سرچینې وایي چې د دوی د ځانګړو ځواکونو قطعه هم په لاره ده تر څو سپین بولدک ته لاړ شي او هلته د پاکستان پوځیانو پر ضد د افضل جهاد کې برخه واخلي. ځایي خلک بیا وایي چې طالبانو تر اوسه په لوړ مورال د پاکستاني پوځ پر ضد جنګېږي. پاکستاني لوري سپین بولدک کې د ولسي خلکو پر کورونو غټې وسلې کاروي. جګړه لا روانه ده چې تلفات یې هم اړولي. د دې غاړې امنیتي چارواکي اوس مهال بولدک کمسارۍ کې سره راټول شوي، هڅه کوي مقابل لور سره خبرې پیل او جګړه ودروي. ملا هیبت الله د پنجشیر ولایت له مسؤلینو او علماو سره کتلي دي. ذبیح الله مجاهد وایي د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په پنجشیر کې د دغه ولایت له یو شمېر مسؤلینو او دیني علماو سره کتلي. ښاغلي مجاهد نن پنجشنبه د لیندۍ په 40مه پر ټویټر خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې ملا هیبت الله له اسلامي امارت سره د همکارۍ په خاطر د پنجشیر له خلکو مننه کړې ده. د دې اعلامیې له مخې د پنجشیر او اندراب د جګړې مسؤل ملا عبدالقیوم ذاکر پنجشیر کې د اسلامي امارت والي محمد محسن او د دیني علماو په ګډون یو شمېر مسؤلینو له ملا هیبت الله اخندزاده سره کتلي دي. هیبت الله اخندزاده په دغه ولایت کې پر یووالي ټینګار کړی او ویلي دي چې اسلامي امارت او د افغانستان خلک باید سره یو دي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارت مشر د دغه ولایت له مسؤلینو سره کتنه کوي. پاکستان بیا د افغان کډوالو ځورول زیات کړي دي. تان ته رسېدلي راپورونه څرګندوي چې د پاکستان پولیسو په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو ځورول او ورڅخه د بډو اخیستل بیا زیات کړي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو تان ته ویلي چې پاکستان له ناقانونه کډوالو سره د توند چلند خبرداری ورکړی دی، خو عملاً یې په قانوني ډول د میشتو کډوالو ځورولو ته شدت ورکړی. د پاکستان کورنیو چارو وزارت تازه یو شمېر افغان کډوالو ته زنګونه هم وهلي او ویلي دي چې یا خپلې ویزې ژر تمدید او یا د روان میلادي کال تر پایه د پاکستان له خاورې ووځئ. د دغو کډوالو د نه وتو په صورت کې پاکستان دوی ته د نغدي جریمو بندي کېدو او افغانستان ته د ستنولو خبرداری ورکړی دی. افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستان یې له میاشتو راهیسې د ویزو د تمدید غوښتنې نه مني او په دې کار ورڅخه پریمانه او غیر قانوني پیسې غواړي چې دوی یې وس نه لري. څه موده مخکې یو شمېر افغان کډوالو په خاص ډول ښځو سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند مستند اسناد رسنیز شول. د هلمند استیناف محکمې 20 کسان د خلکو په مخ کې په دروغ وهلي دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض سلام وطندار ته ویلي د دغه ولایت استیناف محکمې 20 کسان چې پر غلا او ناروا اړیکو مجرم ګڼل شوي وو د خلکو په مخ کې په دروغ وهلي دي. د نوموړي په وینا یادو کسانو ته دا سزا د هلمند د مرکز لښکرګاه ښار د فوټبال په یوه لوبغالي کې ورکړل شوې ده. که څه هم زرګونه کسان د دغو کسانو لیدو ته راټول شوي وو، خو خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یادونې ده چې اسلامي امارت تر دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د غلا، اخلاقي فساد او ځینو نورو جرمونو له کبله د خلکو په مخ کې په دروغ وهلي دي. ملګرو ملتونو کې د طالبانو حکومت او میانمار د استازو د منلو او رد پریکړه وځنډېده. په ملګرو ملتونو طالبانو د حکومت او میانمار د استازو د منلو یا ردولو وروستۍ پریکړه د دویم ځل لپاره وځنډېده. رویټرز اژانس لیکلي چې ملګري ملتونه به په راتلونکو 9 میاشتو کې بیا د دغې پریکړې په اړه ارزونه کوي. ډیپلوماټانو ویلي دا اقدام د دې لامل کیږي چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام او دغه راز د میانمار پخواني استازي ملګرو ملتونو کې په خپلو څوکیو پاتې کیږي. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله چې 198 غړي لري د جمعې په ورځ په دې اړه خبرې وکړي. طالبانو لا د ملګرو ملتونو پر دې تازه ګام څه نه دي ویلي، خو مخکې یې غوښتنه کړې چې دغه سازمان باید د دوی لخوا معرفي شوی استازی سهیل شاهین ومني. په تیرو 8 میاشتو کې 350 زره افغان پناه غوښتونکو له ایرانه رالېږل شوي دي. یو ایراني چارواکي په خراسان رضوي ولایت کې ویلي چې په تیرو 8 میاشتو کې شاوخوا 350 زره افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي دي.
د ایران د خراسان رضوي ولایت د بهرنیو اتباعو او مهاجرینو عمومي مدیر پرون چهارشنبه د لیندۍ په 23مه ویلي چې هره ورځ 1500 افغانان په خپله خوښه د اسلام کلا له لارې بیرته افغانستان ته ځي. د دغه ایراني چارواکو په وینا هره ورځ له 400 تر 500 افغان کډوال د خراسان رضوي په پوله نیول کیږي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د بهرنیو اتباعو او مهاجرینو عمومي مدیر علي قاسمي همداراز ویلي چې د وروستیو 8 میاشتو په تیریدو سره شاوخوا 350 کډوال نیول شوي او له ایرانه ایستل شوي دي. په ایران کې میلیونونه افغان کډوال اوسېږي چې د 2022 د اګست له 15مې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر نور هم زیات شوی دی. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند، د دوی نیول او زنداني کول هم زیات شوي دي. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلام آباد ته د خپل 2 ورځني رسمي سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره له لیدنې وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو قومونو لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او په دې برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي. نوموړي ویلي په ځورېدلي افغانستان کې تر ټولو ډیره د سولې او ثبات د رامنځته کېدو او په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو. په دې برخه کې په افغانستان کې د سیاسي او قومي اړخونو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت په رامنځته کېدو ټینګار وشو. په نړیواله او سیمه ییزه کچه مو هم د رغنده هڅو ملاتړ وکړ. دا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لومړۍ غوښتنه نه ده. له دې وړاندې هم د نړۍ ګڼو مشرانو له طالبانو غوښتي ترڅو په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان وویني. پوتزل وایي افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه کمه شوې ده. د منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مرستیالانو د 12مې غونډې له ترسره کېدو سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکس پوتزل افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د پاملرنې د کمېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو استازولۍ د پوتزل له قوله لیکلي چې مهمه د افغانستان د منځنۍ اسیا په اجنډا کې ځای ولري. ننګرهار کې د مالټو قراردادیانو خپلو حاصلاتو ته د نړیوال بازار غوښتنه کړې ده. د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د مالټو د فارمونو یو شمېر قراردادیان او کارکوونکي وایي د موسمي بدلون له امله د تیر کال په پرتله د مالټو حاصلات کم شوي دي، خو که نړیوال مارکیټ ورته پیدا شي نو د مالټو له درکه به د دوی عواید ډیر شي. بلخوا د کرنې د ځایي ریاست مسؤلین وایي که څه هم د تیر کال په پرتله سږکال د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو دا حاصلات دومره نه دي چې بهرنیو هیوادونو ته دې صادر شي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه، تر بیا د خدای په امان ښې شېبې ولرئ.